په سخته ورځ کې د ازبکستان له لوري افغانانو ته ښه خبر. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. مزار شریف ته د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي په خپل سفر کې د دې ښارخاریانو ته ښې ژمنې کړې دي. دغه ازبک چارواکي د 10 متخصصو نفرو سره راغلی او د مزار شریف د والي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودلې دي. اسمت الله ارګیش بلخ ولایت ته په خپل سفر کې وویل چې دوی د افغانستان سره خپلې همکاریو ته دوام ورکوي او د افغانستان د مهمو بنسټیزو پروژو په رغونه کې به مرسته کوي. دغه ازبک چارواکي د بلخ هوایي ډګر د بیا فعال کولو لپاره د خپلې مرستې ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د ځان سره 10 نفره متخصص کسان راوستلي دي ترڅو د بلخ د هوایي ډګر هغه برخې چې زیان یې لیدلی دی بیا ورغوي. د تیر حکومت د سقوط وروسته د بلخ هوایي ډګر هم زیان ولید او ډیر مهم سامانالات د زیان سره مخ شول. ازبک مقام وویل چې دا 10 نفر همدا اوس سمدلاسه لاس په کار شوي دي او د هوایي ډګر زیانمنې برخې او سامانالات تشخیص کوي او وروسته یې رغوي. په دغه لیدنه کې د بلخ والي قدرت الله ابو حمزه وویل چې د ترانسپورت وزارت یو هیئت هم بلخ ته رسېدلی دی او دغلته د ازبک چارواکو سره د بلخ د هوایي ډګر د بیا رغونې او د ریل پټلۍ په هکله خبرې کوي. د دې ترڅنګ نوموړي د برېښنا په هکله هم د خبرو کولو څخه خبر ورکړ او ویل چې د ازبک لوري سره توافق شوی دی چې د بانکي سیستمونو تر بشپړو فعال کېدو پورې به د افغانستان برېښنا نه پرې کوي. د ترانسپورت د وزارت مرستیال وویل چې ازبکستان د بلخ هوایي ډګر ټول سامانالات بیا فعالوي او رغوي. نوموړي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د اطفایي او په نورو ډیرو برخو کې ازبکستان ورسره د بیا رغونې ژمنه کړې ده او د ځینو د رغونو چارې پیل شوې دي.